واه ټول افغان ولس ته څومره د خوشحالۍ زیری هغه دا زیری دی چې د طالبانو مشر له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي خو څه وخت کله او په کومه نیټه سلامونه او پښتنه مینه تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل ګلونو دوستانو د دې ستر حقیقت د پوهېدلو لپاره زمونږ ویډیو تر اخره وګورئ او دا زمونږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ د طالبانو مشر له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي د طالبانو ترمنځ اختلافات شدید شوي دي او په دې برخه کې د ملا هیبت الله ډله غواړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي د ځینو سرچینو په وینا چې وروستي معلومات دا دي چې د سولې د خبرو په سر د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات پیدا شوي دي د ملا هیبت الله ډله وروسته له هغې چې د ملا برادر په مشرۍ سیاسي دفتر د امریکا سره خبرې روانې کړي شک لري چې ډیر موارد د ملا هیبت الله او ډلې څخه یې پټ ساتل شوي او دوی نه پوهیږي د پردې تر شا څه روان دي د سرچینې په وینا په غبرګون کې د ملا هیبت الله ډله د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې کوي ویل کېږي چې د ملا هیبت الله ډله د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مرسته افغانستان له حکومت سره نن په ابوظبي کې مذاکرات کړي دي د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د بین الافغاني میکانیزم په اړه بحث شوی دی ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لامل ښایي دا وي چې پاکستان د ملا برادر ډله اسلام آباد ته دعوت کړې وه او داسې یې ښکاره کوله چې په امارات کې اصلي تصمیم نیونکي د ملا برادر ډله ده ویل کېږي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هیوادونه هم د قطر په نسبت د ملا هیبت الله ډلې ته ډیره تمایلات لري او غواړي چې د سولې د پروسې منځګړیتوب په خپله وکړي د یادوله ده چې په دې تړاو د دواړو لوریو لخوا په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي خو په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه اوازې خپرې شوي چې د ملا هیبت الله ډلې او افغان حکومت ترمنځ په ابوظبي کې ناسته ترسره شوې ده وروستیو حالاتو ته په کتو داسې ښکاري چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلانېدو وروسته به د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي چې په دې لړ کې د ولسمشر غني هم په خپله یو مرکه کې ویلي وو چې د بیا ځلې د ولسمشریز کېدو سره سم به په یوه اونۍ کې دننه د طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي ګلونو دوستانو دا هغه کره او دقیق معلومات چې تر تاسو مو در ورسول د لا ښه کره دقیق او پر وخت معلوماتو لپاره زمونږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ مننه